ودرېږه دا تاجګل استاد کوم وخت مستري ده زه یې پېژنم دی په دغو موټرسایکل وکېدله ده السلام علیکم تاجګل استاده څنګه دی د خیرت راځه دلته به ولسګۍ دینې کینو دغه د تا کارونه نه خلاصېږي دغسې زه دا څونه بس چې دی به وایي نو دا وعلیکم سلام خیرو کاکا وای وراره ګله جوړ یې په خیر یې خیرت ته تو خو مستري یې تو خو ذاتي د وخت ذاتي قرار څو کاله کېږي چې ته مستري څنګه ده څنګه جوړې خیرت په خیر په خیرت قراري خدای دې وسه کوچنیان لویان زاړه واړه شکر خدای دې وسه څنګه ده دغه غضبوال ورسره د موټرسایکل خو یې لګیا یې بس ګزاره کوو الحمدلله بد نه یم منه کې دی به درته وکړم خدای دې بله روزي درکړه د ما خو دا وړې شي وروس مې ډېر ښه پېږي جرمن مې ښه پېږي جرمن ذاتي دلته بله ورځ هلته مې المسیان مریضان ورسره هلته په کور کې یو غیران نسته هلته هغه هلکان سره په ساره دي په مسافري کې دي د هغو سر مشکلات نور نو په غم کې په درد کې په چوت کې په دې فرض روزه کې دا شفاخانې له مخه ناست یم ذاتي نو به څونه زه معنا پریشانه یم څونه به مې دا خوا بدی څونه به مې دا زړه شین لمسیان دواړه مریضان بستر روپۍ ونه هلکان مسافر فضل راووتم د باندې ناست یم په دغه ټپواره یې بولي که څه شی په دغه کوچني دیوال په دې باندې ناست یم یو ځوان راغی په دا موټرسایکل باندې په دې فرض روزه کې د شفاخانې له مخه اشکنونه پې کوي دا موټرسایکل بیا تیز کو نه مې پام ده نه مې فکر ده چې دا ټک هېڅ شو زه وایم چې دا زړه مې ترک وچو دغه غضب دې ما له هغه وخته یعنې دا خبره تر دې درته کوم که دغه ځای پکې خراب وي خو دا لمن ومنه جوړوی سم که خوښه یې ور جوړوه مګر دا ټک یې ور بندوه نه خیرو کاکا دا خلک شوکي جوړوي دا خلاصي جوړېږي دا موټرسایکل کې مشکل نشته دا خلک دا ټوربو د موټرسایکل ور بندوي دا لاسي جوړوي بس یو دوی ته دغه یو ساتیره ښکارېږي دا د مردم ازاري دا اوس ساتیری ده یا ساتیره خلک بازابوي بازار کې مریضان به پریشاني به سیاسر دي کنکلي دي بازار کې کنه مریضان دي کار یې بولي یا شکر خو نه دروند کار یې بولي دغه ده که نه وسړی ښځه د ماشوم د کوچنی د مریضان دي خلک سل رقمه تفلیق لري ذاتي کړه هم وسړی ولې له خدای وډارېږه وتاجګل وستان خبره بس دغه سوه که دا چا په تا خراباوه ته بیا نه وخرابوي د خدای په خاطر باندې دا که چا مانات په تای باندې جوړاوه دا ټک ورته به دا مانات زده او که چا درته نه وکړه کینات چې در سره کوسې کینات ورکړم دا به دې غټ کومک کې غټ معنا له د خلکو سره معنا ګوره ما او تا د خپل وس په اندازه باندې د دې خلکو په وړاندې معنا ذاتي کړه ته په خپل وس زه په خپل وس معنا که تا چا خبر منله خو دغه ورته وایه ټک نه ټک بند نه بند دا مردم ازاري د بازار کې خدا کار بیخي لازمه نه ده په اطراف کې ولاکه لازمه وي خلک پریشانه وي او جګرخونه وي مریضان وي بیا د شبخانو مخ ته دا رنګونه کوي او دا ټک کوي موټرسایکل باندې ځوانان اوس نوي تکلیف د خلکو ته سړی د بغل تېرېږي په یو ټیر باندې خامخا خلک پریشان کېږي لکه دا وخېته سره ووځي ودې که ټکونه دې پې وکړه پیرې دې پې وکړه په بازار کې ځای ونانځای ته خو ګورې ته ودرغی بازار خو وکړې څه شي اسدالله استاد د خیرو کاکا خو ډېر ښې خبرې وکړې کور یې ودان ډېر مهمې نقطې ته اشاره وکړله نو دا وګوره شبخانې مخ ته بېچاره ناستو مریضان یې مولو او چا وایي داسې ټکان په موټرسایکل کولو نو دا موضوع باید مستقیم خلکو ته وکړو دا موټرسایکلان باید نور مستقیم جوړ نه کړو دا ټک وکړي او که چا موټرسایکل ټک کوو باید ورته وایي چې دا مردم ازاري د بازار کې خلکو مریضان یې مشکل نو باید دا شي سره ډېر
پام اوسې مازاک سپینګیري سیاسري مریضانې دا خو ښه کار هم نه ده سره ښه کار نه ده خیر دې سي خیرو کاکا سي دومره د خلکو د ولس او د خلکو غم سره ده نو کور ودان سلوار دې کور ودان بشاره راځي ته دې چې پرې مشترک است پښتنه ورکړي دا مشکل شي دا وارث دا او خلک لاسي جوړي بالکل نو دا خلک لاسي جوړي کنه دا لاسي او مردم ازاري کوي بالکل نو موټرسایکل چې خپل د کمپنۍ سیستم دا کمپنۍ سیستم چې ټاک نه کوي موټرسایکل دا کې پاله کیږي نو دا جوړیږي یعنی پاله کوي مستاسب د دې ورځې بعد د تاریخ بعد به ډېر د شان سره پام کو کوم مستریانی کا موټرسایکل والی د خیرو کاکا موږ دا توصیه ده ورته چې دا کار مکوئ دا ښه کار نه ده دې باندې سپینګیري سیاسري مریضان به د خلکو بیا روزه مبارکه ده بعد روزه هم باید دا کار نه به روزه به غیر روزه خو بازار کې دا خو ګور مردم ازاري ده بالکل مشکل ولري خلک مریضان به ډاکټر راځي کنه نو شبخانو مخته ارنګ کول یا مثال دا ریز ور کول دا ټک کول دا خو ډیر بالکل شکار نه دی